سلام درنو لیدونکو ستړي مشي. هندوستان د پاکستان خلاف د افغانانو لپاره ډیر مهم او د خوشحالۍ او پرمختګ خبر اعلان کړ. دا چې هند تازه څه ویلي جزئیات یې راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. هند وایي تېرو 2 کلونو کې مو له افغانستان سره 50,000 ټنه غنم مرسته کړې ده. هندوستان وایي چې په افغانستان کې د بشري بحران له کبله تر اوسه پورې څه باندې شاوخوا 50,000 ټنه غنم یاد هیواد ته لیږلي دي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د هند حکومت د 40,500 ټنو غنمو ترڅنګ 200 ټنه درمل هم استولي دي. د هند د مرستې په تېرو 2 کلونو کې د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان هرات ولایت ته لیږدول شوي دي. بلخوا اوچا 9 سلنه افغانان د لومړنیو اړتیاو لپاره کافي اوبه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې نږدې 9 سلنه افغانان څښاک پخلي او مینځلو لپاره کافي اوبه نه لري. اوچا په یو ټویټ کې ویلي دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشري بحران له یو تر ټولو سخت وضعیت سره مخامخ هیواد دی او دغه راز افغانستان د اقلیمي بدلونونو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو هم یاد شوی دی. بل پلو امریکا کې د اورلګیدنې له کابل د مړو شمېر 111 کسانو ته ورسید. د امریکا په 20 ایالات کې د اورلګیدنې له امله د مړو شویو کسانو شمېر 111 تنو ته رسیدلی دی. نړیوالې رسنۍ وایي چې امریکا کې په څه باندې یوه پیړۍ کې د تر ټولو خونړۍ اورلګیدنې قربانیانو شمېر 111 تنو ته رسیدلی دی. د هایوي ایالت په ماوي ټاپو کې د سوځېدلو سیمو او ورانیو لاندې د مړیو او ایسارو خلکو د لټون او ژغورنې عملیات لا هم روان دي. له ملتیا ومنم چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې